د مینې لوړ مینار ته مې لاس نه ور رسېده، خو بیا مې هم کوله چې کاته ور رسېده. کلونه انتظار وي یو وصال ته زر خفه شي، یو رنګ نه وي د یار له زړه واته ور رسېده. چې زړه کې د جانان ځان لره مینه پیدا نه کې، چې زړه کې د جانان ځان لره مینه پیدا نه کې، د سترګو رسېده نه وي تر زړه ور رسېده. سلامونه ملګرو، خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه. عارف ګلفام ډېر ښکلی شاعر ده، د ټانک ضلع سره تعلق لري، نندور کلي سره او له قوم نه کونډې ده. او نن له ده سره د موږ د پښتو ادب مرکه ده، له ده نه به خپل کلامونه اورو. خو اول له ده سره خپل تعارف کوو. عارف ګلفام صاحب، خپل پروګرام چې درته هر کله یو ډېره مننه امید صاحب. ټول نه مخکې خو زه تاسو ته او د تاسو چینل ټولو کتونکو اورېدونکو ته، مسافرو او وطنوالو ملګرو ته سلامونه، نیکي او احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه. ګلفام صاحب، که د خپلې شاعري حدود راته وښوئ چې تقریبا څومره وخت په کېږي چې دا لیکوئ تاسو؟ شاعري خو شعر سره مې ډېر وخت نه مینه وه. درېیم څلورم جماعت نه داسې ګډ وډ شعر به مو لیکلی لږ د ډېره، خو باقاعده هغه چې کوم دغه د کال کېږي تقریبا 8 میاشتې 10 میاشتې داسې ټایم به کېږي چې شعر لیکم. نن خو چونکې د پروګرام د موږ د ادب ده، خو د شعرونو ده چې د موږ له ملګرو سره خپل ښکلي ښکلي غزلونه پیش کړي. موږ دلته د ناست ملګري خوانجنې واخلو او بهر ملګري هم خوانجنې واخلي. څو شعرونه دي غزل نه مخکې. ستا د ښایست له پسرلو ډکه ده، ستا د ښایست له پسرلو ډکه ده، د زړه دنیا مې له رنګو ډکه ده. غل به زما له کمرې څه شی یوسي، غل به زما له کمرې څه شی یوسي، زما کمره له کتابو ډکه ده. غل به زما له کمرې څه شی یوسي، زما کمره له کتابو ډکه ده. د لمدو خټو لږ اوبه داروي، د لمدو خټو لږ اوبه داروي، زمونږ خاوره له اوبو ډکه ده. چا پکې خپل عیبونه ونه کتل، چا پکې خپل عیبونه ونه کتل، څکه دنیا له آینو ډکه ده. غزل ده امید صاحب. عجیبه غم دی چې خوښي ته سړی نه پرېږدوي، عجیبه غم دی چې خوښي ته سړی نه پرېږدوي، ځینې یادونه زندګي ته سړی نه پرېږدوي. غربت نور څه وي خو سیالي ته سړی نه پرېږدوي، غربت نور څه وي خو سیالي ته سړی نه پرېږدوي، څه مجبورۍ دي چې یاري ته سړی نه پرېږدوي. تا ورله ورکړله پښتونه دښمني د تربور، تا ورله ورکړله پښتونه دښمني د تربور، داسې جایداد خو خپل بچي ته سړی نه پرېږدوي. تا ورله ورکړله پښتونه دښمني د تربور، داسې جایداد خو خپل بچي ته سړی نه پرېږدوي. او په خاموشي کې د چا چغې تر غوږونو راځي، په خاموشي کې د چا چغې تر غوږونو راځي، په خاموشي کې خاموشي ته سړی نه پرېږدوي. مننه. زه دغه نه وایم چې تلې به تر منزل را سره، زه دغه نه وایم چې تلې به تر منزل را سره، خو دومره ده چې څوک مرګي ته سړی نه پرېږدوي. اخري شعر ده چې ستا د وجود احساس چې داسې عجیبه دی خدایه، ستا د وجود احساس چې داسې عجیبه دی خدایه، په یو حالت کې مایوسي ته سړی نه پرېږدوي. هر خوا غزیږي لور په لور لاسونه، هر خوا غزیږي لور په لور لاسونه، موږ ته راول موړي په زور لاسونه، هر خوا غزیږي لور په لور لاسونه، موږ ته راول موړي په زور لاسونه. زه دوو لاسونو پرزولی نه شوم، زه دوو لاسونو پرزولی نه شوم، راته ملګري شول څلور لاسونه. ستا د تک سپین واورین وجود له یخه، ستا د تک سپین واورین وجود له یخه، هر چا نیولي دي په اور لاسونه. زما جونګړه ورانولو پسې، زما جونګړه ورانولو پسې، تل راوچت دي له دې کور لاسونه. شعر د امید صاحب. ما دي چاڼ کړې د دې دور تیارې، ما دي چاڼ کړې د دې دور تیارې، زه پیژنم د سړي خور لاسونه. بیا د اسمان له سترګو وینې چاچي،
بیا د اسمان له سترګو وینې چاچي بیا چا پرې کړي دي د ورور لاسونه. ډېر ښه لایق. شعر د چې چرته چې خوله زمونږه چپ پاتې شي چرته چې خوله زمونږه چپ پاتې شي هلته د خلکو کوي شور لاسونه. ډېر زبردست. ډېر ښه لایق. چرته چې خوله زمونږه چپ پاتې شي هلته د خلکو کوي شور لاسونه. او مبتدا چې ګلفامه موږ په زړه سپین خلک یو ګلفامه موږ په زړه سپین خلک یو له مزدوري موري تک تور لاسونه. ډېرو ګرانو ملګرو الف ګلفام صاحب ښکلي شعرونه تاسو سره پیش کړل، ښکلي غزلونه موږ خوندینې واخیستی. امید کوو تاسو به هم خوندینې اخیستی وي. نو دا وخت مشترکه اجازه ته چونکې د موږ د پروګرام وخت رسېږي سر ته. په راتلونکو پروګرامو چې به سره وجه ته کېږو د لوی الله په امان.